بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ. نن زموږ او ستاسې درس په ایلسټریټر کې چې ده هغه په هند ټول باندې کار کوو، همدا ډول په زوم ټول باندې کار کوو او یو څه کار چې زموږ په آرټبورډ کې پاتې د هغې باندې به هم کار وکړو. لومړی خو دوستانو زومینګ موږ او تاسې څه ډول کولی شو؟ د زومینګ دپاره موږ به لومړی راشو ویو ته. د ویو څخه وروسته دلته موږ سره زوم ان او زوم اوټ ده. د دې شارټکټ چې د کنټرول پلس بټنه چې موږ ووهو موږ سره زوم ان کیږي، او کنټرول ماینس بټنه چې موږ ووهو کیبورډ کې موږ سره زوم اوټ کیږي. خو له دې ځایه هم چې زه کلیک وکړم ګورې ما سره زوم ان ترسره شو. که زه ویو ته راشم او دوباره هم بخښنه غواړم وینډو ته راشم، ویو ته راشم، دوباره هم زوم ان، نو بیا هم موږ سره څنګه شو؟ دا موږ سره زوم ان شو. که بیا هم زه راشم نو زوم اوټ کړم، له دې ځایه زه کولی شم چې دوباره هم زوم اوټ کړم. یعنې دا د ویو مینو په ترو باندې موږ او تاسې کولی شو چې زوم ان او زوم اوټ وکړو. که چېرته کنټرول پلس بټنه زه په کیبورډ کې پریس کړم ګورې زه زوم ان کولی شم، او که بیا هم کنټرول ماینس بټنه ووهم نو زه زوم اوټ کولی شم. نو دا د زوم ان او زوم اوټ ترسره کول البته د ویو مینو په ترو باندې ده. خو که چېرته موږ راشو دلته آیکن باندې کلیک وکړو، له دې ځایه هم موږ او تاسې چې کله سلیکشن واخلو آیکن یا کمانډ موږ سره انتخاب شي، چې کلیک کوو دوستانو دا موږ سره څنګه کوي؟ زوم ان ترسره کیږي. او همدا ډول که زه لیفت طرف ته دا لیفت کلیک پریس نیسم او په ماوس باندې زه په دې شکل باندې لاس خوځوم نو دا موږ سره ګوري ماینس کیږي، زوم اوټ کیږي، او په دې ډول که راځم دا موږ سره زوم ان کیږي. نو ستاسې خپله خوښه ده چې دا د کیبورډ شارټکټ په ترو باندې کوئ، د مینو له طریقه کوئ، او یا هم تاسې د دې زوم کمانډ په ترو باندې دا کار ترسره کوئ. نو دا موږ سره د زوم مسله ده چې کله هم تاسې ډیزاین کوئ نو زوم ان زوم اوټ تاسې ضرورت شي، تاسې د دې کمانډ څخه په استفادې دغه کار ترسره کولی شئ. هند ټول موږ سره څه کار کوي؟ د دې لپاره به زه لومړی راشم یو پولیګون به زه دلته ډرا کړم. دا پولیګون به دې ته به یو رنګ هم زه ورکړم، فرض که تور رنګ به دې ته ورکړم، او همدا ډول راځم یو بل شیپ هم زه ډرا کوم دلته، یو راوند ریکټینګل به هم دلته ډرا کړو، او دې ته به هم زه رنګ ورکړم، شین رنګ به ورته ورکړو. دا موږ سره دوه شیپونه شو. اوس راځم هند ټول ته. چې کله هم دوستانو زه هند ټول ته راشم، زه چې کله دا موف کوم ما سره څه کېږي؟ آرټبورډ په مکمل ډول باندې انتقالیږي، را انتقالیږي، یعنې موومنټ د آرټبورډ موږ او تاسې د هند ټول په واسطه کولی شو. خو که کله هم موږ او تاسې وغواړو چې یوازې شیپ موږ او تاسې موف کوو، نو بیا موږ او تاسې کنټرول لیفټ کلیک سره کولی شو چې څه وکړو؟ یوازې شیپ په آرټبورډ کې چې دی هغه موف کړو. او که چېرته زه لیفټ کلیک کنټرول بټن ورسره پریس ونه نیسم نو ما سره مکمل آرټبورډ څنګه کېږي؟ موف کېږي. زه به آرټبورډ ته راشم، کله چې آرټبورډ ته راغلم پلس باندې کلیک کوم چې ما سره دوه آرټبورډ شي. دوباره راځم هند ټول اخلم، د دې شارټکټ موږ سره په کیبورډ کې ایش ده. چې کله مې دا راواخیسته ګورې تاسې سره به ډېر زیات آرټبورډس واوسېږي. هر یو ته چې تلل غواړئ په دې شکل تاسې کولی شئ چې مکمل آرټبورډ څنګه کوي؟ موومنټ وکړئ، او کوم یو کې چې تاسې کار کول غواړئ هماغه ځان ته منظم کوي. نو دا موږ سره د هند ټول ده. او شارټکټ چې دی یوازې ایج ده، چې تاسې یوازې ایج کله په کیبورډ کې پریس کړئ هند ټول تاسې سره انتخابېږي او کولی شئ چې د هند ټول څخه استفاده وکړئ. کله هم دوستانو چې زه د هند ټول سره غواړم څنګ کې چې موږ سره کوم ویکټور د کلیک کوم، نو دلته موږ سره یو بل ټول هم شته د روټیټ ویو ټول په نوم باندې. چې کله دا انتخاب کوم دا موږ سره چې دی دغه کوم آرټبورډ چې دی دا روټیټ کوي. ګورئ مکمل آرټبورډ تاسې کولی شئ چې 360 درجې څنګه کې روټیټ یې کوي. نو دا هم د آرټبورډ د روټیټ مسله. یو روټیټ خو موږ تاسې دلته هم ویلی و، هغه روټیټ او سکیل له دې سره فرق کوي. هغه موږ سره د شیپونو مربوط و، دا موږ سره د هول آرټبورډ مربوط ده، چې موږ تاسې کولی شو مکمل آرټبورډ څنګه کړو؟ روټیټ یې کړو. نو دا دوستانو موږ سره د زوم ان او زوم اوټ او همدا ډول د هند ټول کارونه وو. د دې ترڅنګ زه راځم بیا هم آرټبورډ ته. په آرټبورډ کې دوستانو موږ مخکې تقریبا نیم ساعت یو ویډیو
ریکارډ کړی او دغه لیکچر مې وړاندې کړی و چې په دې کې ډېر مسایل وو. ولې یو څو خبرې چې پکې پاتې هغه هم غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو سره شریک کړم. کله چې زه راشم دغه ټول ځان ته انتخاب نو دلته د دې مربوط موږ سره اپشن بار خلاصېږي. دلته موږ څه کارونه کولی شو. لومړی خو کسټوم دلته چې کلیک کوم ماته وایي چې دغه کوم آرټ بورډ چې تا سلیکشن اخیستی دا کوم سایز کې اوسېږي. زه ورته وایم لیټر سایز. ګورې دا موږ سره لیټر سایز شو. که زه چېرته کلیک وکړم ورته وایم A3 سایز دا موږ سره څنګه شو A3 سایز شو. لکه په ټوله کې دا مختلف سایزونه دي. تاسو کولی شئ چې آرټ بورډ ته خپل له دې ځایه څخه څه وکړئ سایزونه ورکړئ. که چېرته دا ورته انتخاب کړم کوم شیپ چې پکې دی یوازې د هغې مطابق موږ تاسو ته څنګه کوي فټ ټو سلیکټډ آرټ فټ ټو آرټ بورډ باونډس ورته انتخاب کړم. ګوري دا کم شیپونه چې دوه دي هغه ټول موږ سره سلیکټ کړي. لکه مختلف سایزونه دي او دا دوه اپشنونه دي چې تاسو کولی شئ ترېنه استفاده وکړئ او ځان ته خپل آرټ بورډ ته سایز ورکړي. دا آرټ بورډ پورټریټ غواړي که لینډسکیپ غواړي داسې په ولاړه غواړي که په ملاسته غواړي نو دا موږ سره دا اپشن ده. که په پلس باندې دوستانو کلیک وکړو موږ سره بل آرټ بورډ هم اضافه کېږي. که بیا هم کلیک وکړو بل آرټ بورډ هم موږ سره اضافه کېږي. اوس که غواړو دا ټول آرټ بورډس موږ تاسو وکړو ویې کنټرول 0 باندې زه پریس کوم یوازې یو آرټ بورډ ماته ښیي. کنټرول آلټ 0 چې دې باندې کله کلیک وکړم دوستانو دا ماته ټول مکمل آرټ بورډ څنګه کوي شو کوي او ښیي. چې دا البته موږ تاسې په تیر درس کې هم ویلی و. دلته چې کله موږ ویو ته راشو په ویو کې دلته هم موږ سره دا اپشنونه شته. ګورئ کنټرول پلس 0 آلټ کنټرول 0 فټ آرټ بورډ ان وینډو چې دې باندې کلیک وکړم کوم یو چې سلیکټ ده هماغه آرټ بورډ موږ تاسو ته وړاندې کوي او موږ تاسو ته یې ښایي. خو که چېرته زه ویو ته راشم او له دې وروسته بیا راشم فټ ان وینډو کلیک وکړم څومره آرټ بورډس چې موږ سره دي هغه ټول مکمل موږ سره څنګه کېږي شو کېږي او ښودل کېږي. زه کنټرول 0 پرس کوم چې یوازې یو راته وښودل شي. که کنټرول آلټ 0 پرس کوم ټول راته ښودل کېږي. نو دا موږ سره دا مسله شوه. بل ګورئ دغه کوم آرټ بورډ چې ما انتخاب کړی که ډیلیټ باندې پرس کړم دا موږ سره ډیلیټ کېږي. نیم ته چې راشو ګورئ دلته اوس ما سره دا یو آرټ بورډ سلیکټ ده. صحیح ده دا آرټ بورډ ما سره سلیکټ ده. زه به د کنټرول بټن په نیولو سره د دې شیپونه لږ منځته کړمه دا به هم زه منځته کړمه. که غواړې چې دې ته ځانګړی نوم ورکړې دې آرټ بورډ ته اوس 01 آرټ بورډ 1 نوم دی. زه ورته وایم چې دې ته فرض کړې یو مثال به دی نو سټایل به ورته ولیکم. ورته وایم دې ته سټایل نوم ورکړه. چې کلیک کوم دوستانو دا موږ سره آرټ بورډ سټایل په نوم باندې شو. همدا ډول دې ته هم تاسې نوم ورکولی شئ. هر څومره آرټ بورډ چې تاسو سره واوسېږي تاسې کولی شئ چې له دې ځایه خپل آرټ بورډ ته نوم ورکړئ. له دې ځایه هم کولی شو چې موږ تاسې آرټ بورډ ته نوم ورکړو. راځم په دې مینو باندې کار کوم. نو دا موږ سره د آرټ بورډ نیم مسله شوه. بله خبره دوستانو ګورئ زه دا یو کلک کوم کنټرول 0 پرس کوم چې یوازې دا ماته نږدې شي. دا اپشن موږ سره دلته څه کار کوي. ګورئ موف کاپي آرټ ورک ویت آرټ بورډ. که زه چېرته اوس دلته دا انتقالوم ما سره څه شی انتقالېږي آرټ بورډ انتقالېږي سره د ټول آرټ ورک چې څومره په دې کې ما کار کړی. دا کله د هغه وخت چې دا اپشن آن اوسېږي. که چېرته زه دا ورته آف کړم اوس چې آرټ بورډ انتقالوم دوستانو دغه کم آرټ بورډ چې د دې په منځ کې د شیپونه دي هر څه هغه په خپل حال او خپل ځای پاتې کېږي. نو تاسې کولی شئ خپل ضرورت ته په کتو چې دا آن یا آف وساتئ. بل موږ سره آرټ بورډ اپشن ده. کله چې دلته راشو موږ سره یو مینو خلاصېږي. موږ سره یو بله کوچنی وینډو خلاصېږي. په دې وینډو کې لومړی خپل د آرټ بورډ نوم ورکولی شو. دوم هماغه سایز مسله ده چې سایز ورکولی شو. دلته ویډ او هیډ په خپله خوښه ورکولی شو. فرض مثال زه ورته وایم چې دا 200 پیټي که او دا هم فرض که 200 پیټي که ګورئ اوس دلته موږ سره دا اپشن آن نه ده. که یوازې زه دا ورکړم مجبور چې دې ته هم په کسټم شکل زه خپله ورکړم. که دا اپشن ورته آن کړم دا لینک شو چې زه دې ته کم سایز ورکوم نو دا لاندې سایز په خپله څنګه کېږي اجسټ کېږي. چې کلیک وکړم په هماغه اندازه موږ سره څنګه کېږي اپلای کېږي. نو دا کانسټینټ پروپورشنز اپشن موږ سره دا کار کوي چې دغه او دا سره لینک کوي که نه لینک کوي. او دا موږ سره هماغه مخکینی خبره ده پورټریټ او لینډسکیپ مسله ده. بل دوستانو دلته موږ سره ډسپلی ده شو سنټر مارک. ګورئ دا څه کار کوي. زه داسې کار کوم کنټرول آلټ 0 پرس کوم چې ټول ماته شو کړي. زه دا یو انتخابوم غواړم چې د دغې آرټ بورډ مرکزي نقطه زه ځان ته معلومه کړم. د دې دپاره دلته کلیک کوم چې کله مې دلته کلیک وکړه دا اپشن ورته آن کوم او اوکې کوم. ګورئ تاسې موږ سره زه به کنټرول 0 سره دا راوړم دا موږ سره سنټر ځای ده. دا پلس علامې سره موږ تاسو ته څنګه کېږي شو کېږي او ښودل کېږي. همدا ډول زه بیا هم راځم او ورته وایم چې شو سنټر مارک څخه پرته شو کراس هیرز چې دا ورته آن کړم اوکې کړم. دا اوس موږ سره دوستانو څه کوي دا موږ سره د اضلاع او سنټر یا مرکز ښیي.
وایي چې د دې خط نه تر دې خطه پورې د دې هغه منځنۍ برخه چې ده هغه سنټر یې دغه ځای ده، موږ ته یې مشخص کوي. له دې ځایه څخه رانیولی تر دې ځایه دا ټاپ لاین چې دی د دې سنټر وایي دا ساحه ده، او همدا ډول څلور خواوې د اضلاعو سنټرونه موږ ته تاسې څنګه کېږي شتو کېږي. دا په ډیزاین کې زیاتره وخت ضرورت پیدا کېږي، دغه مسایل چې کوم دلته راغلي دي دا ټول ضرورت ده په ډیزاین کې چې موږ تاسې کار کوو. نو دا ډېر ماهرو خلکو دغه سافټویرونه جوړ کړي دي یا جوړوي، نو هغوی ټولې خبرې په نظر کې نیسي، نو دغه کار هم موږ تاسې دلته کولی شو. بیا هم دلته مینو ته راځم، شو زه به دا دواړه آف کړم، دواړه آف کوم، شو ویډیو سیف ایریا. که زه چېرته دا چک آن کړم او دا اوکې کړم، دوستانو دا موږ سره ډېر مهم کار ترسره کوي. موږ او تاسې چې کله ډیزاین کوو سیف ایریا لرو، د دغه دوو خطونو او د دې منځ کې موږ او تاسې ډیزاین کولی شو. له دې څخه پورته دا کم مارجن چې دي دا سیف ایریا ده. تاسې به دلته ډیزاین خپل نه راوړئ، ممکن تاسې کله به ایکسپورټ واخلئ یا دا ځان سره سیف کړئ، تاسې سره دغه ځایونو کې چې کوم ډیزاین یې هغه ښکاره نه شي. نو په دې خاطر باندې دا سیف ایریا ده، دې کې به تاسې کار نه لرئ، خپل ټول ډیزاین به په دغه چارچوکاټ کې تاسې څنګه کوئ ترسره کوئ. نو دا اپشن هم موږ تاسې سره دا کار کوي. او دا فیډ ریجن آوټساید آرټبورډ ده، که دې باندې کلیک وکړم هر څه سپینوي، نو دا زه نه ریکمنډ کوم دا آن وساتئ همیشه، دا به اوکې کړم. دا هماغه پخواني خبرې دي ایکس وای او هیډ او وایټ او دا مسایل، دا خو موږ مخکې پې کار کړی دی او اوس بیا ضرورت نشته تشریح کړو. نو په دغه ترتیب سره دوستانو موږ تاسې کولی شو چې زوم ان وکړو، زوم آوټ وکړو، هینډ ټول څخه استفاده وکړو، او همدا ډول د دې ترڅنګ موږ تاسې په آرټبورډ کې دغه کوم پراپرټیز یا کوم اپشن بار کې چې مسایل دي دغه ټولې خبرې ځان ته تنظیم کړو او خپل ډیزاین ترسره کړو. په دې هیله یم چې له دې ویډیو څخه مو یو څه زده کړی واوسېږي. انشاءالله راتلونکي کې په نورو موضوعاتو باندې هم کار کوو. له ټولو دوستانو څخه غوښتنه کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو سره شریک کړئ، او په وړیا ډول دغه درسي ویډیوګانو څخه تاسې هم برخمن